سلام دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. نن درس مو د بولیټس او د نمبرینګ په برخه کې ده چې مخکې هم موږ په ابتدایي کورس کې په دې برخه کې لږ معلومات کافي معلومات شریک کړي وو. غواړو چې هماغه موضوع بیا دوباره تکرار شي تر څو پورې موږ خپل د پاراګراف برخه کې چې کوم ضرورت دي هغه مرفوع سي سره او مشکل ستونزه هم پکې حل وي سره. نو اوس راځو موږ څنګه کولی شو چې یو خط ته چې موږ دلته خطونه لیکلي دي، فرض مثال دا خط موږ د پاسني خط نه کاپي کړی ده. تاسو ځکه څه موضوع تېره نه شي، دا ول ټول په یو رقم دي. فقط موږ د خپل د پراکټس د تکمیلولو په خاطر باندې د کاپي پیسټ څخه استفاده کړې ده. دا خطونه موږ په تکراري ډول دلته راوستي دي. غواړو چې هر یو ته موږ فرض مثال بولیټس ورکړو. بولیټس معمولا هغه ټکو ته ویل کېږي د ورډ یا د مایکروسافټ په اصطلاح باندې چې د خط د شروع په منځ کې بعضې علامت ګذاري پنکچویشن چې موږ ورته علامت ګذاري چې کله چې فرض مثال ټکی کېده یا خامه وي دا شیان دې کارېږي. موږ دلته راځو فرض مثال د خط په شروع کې موږ کلیک کوو. غواړو دلته موږ څنګه کوو بولیټس انسرټ کړو. ډایرکټ چې کلیک ور باندې وګورو دلته موږ یو ګرد علامه دلته اضافه کېږي. دلته باندې چې کله اضافه شوه نو موږ دلته راځو دلته غواړو دغه علایمو څنګه وي ډېر وي. دلته سره مختلف علایم موږ ته راکړه چې کوم یو زموږ ضرورت وي هماغه علایم موږ ته څنګه کېږي دلته ځای په ځای کېږي. تاسو دا ټول مکمل لیدلی شئ سره چې په نورمال یا ډیفالټ حالت باندې دا حالت موږ ته راځي. دا چې کله موږ دلته راځي نو موږ دلته څه کوو؟ فارمټ پرنټر نه استفاده کوو. راځو لکه مخکې چې موږ نه استفاده کړې تاسو ښه متوجه اوس تغیرات ګورئ. دا څومره مفید ټولز دي موږ دپاره چې موږ ته استفاده نه کولی شو. همداسې راځو فرض مثال دلته دا بل هم په همدې شکل باندې موږ ایډیټ کوو. بل راځو دلته په همدغه ساحه کې موږ دلته د نمبرینګ سیستم لرو. دلته پکې دې بغل ته نمبرینګ ده. موږ غواړو فرض مثال یو دوه درې دا په رومي خط باندې فرض مثال په ای بي سی باندې په وړوکي رومي خط باندې په هر شکل باندې موږ ته ضرورت وي دا څنګه کوو موږ تنظیم وکړو سره موږ یا د الف بي جیم په شکل باندې دلته موږ راځو فرض مثال دلته تیار ډیفاین کېږي مخکې له مخکې الف بي باندې مخکې الف بي جیم دال موږ ته د پښتو د لړۍ دا رقم وګوره الف بي جیم دا چې مؤلف راواخیست دلته فرض مثال لاندې چې راځو دا هم څنګه کوو همغه فارمټ باندې دا جوړ دلته سره دلته چې کله په دې باندې کلیک شي نو راځو دلته بې شوه فرض مثال جیم شو یو د بل پسې مثال سال دلته راځي دال شو فرض مثال دلته راځو موږ دلته کلیک وګوره الف بي جیم دال ه واو ز ح توی یا کاف لام میم نون دا هغه دی چې د ابجد د حساب په اساس باندې څنګه کې نمبر دلته اخلي. په دلته موږ څه کوو ګوره واو ورپسې واخیسته بیا ورپسې بل اخلو زه دا ګوره هو واز حوت وي کلمه صاف از قرشه دا د ابجد د حساب په اساس باندې دا تاسو کولی شئ دغه حساب د الف بي جیم چې ده دا د بغدادي قاعدې په لومړۍ کې نه په آخره صفحه کې دا پیدا کړي تاسې. دلته موږ راځو ګوره ښې ته اوس راغلو دلته پکې دا نظر ضرورت چې په هر شکل باندې تاسو ادامه ورکولی شئ. چې زه انټر کوم دلته انټر سره موږ ته څه کېږي یو بولټ انزرټ شو. چې انزرټ شو دوباره انټر ووهئ بولټ په خپله ځي خط تاسې عادي خط شروع کولی. دلته فرض مثال زه یو څه لیکم دلته ومې لیکل اوس دلته راځم ګوره نورمال ما دپاره کومه ستونزه نور نشته ځکه تر څو پورې ما هغه لړۍ نه تعقیب کړي. که وغواړم ته خط ماته راشي پکې نو زه راځم دلته څه کوم خط پکې د څنګه کېږي انزرټ دلته هم ما دپاره بل حالت ده فرض مثال مالټي لیول یعنې په څو لیولو کې فرض مثال د الف مې لیکلی د فرض مثال ځان ته جزئیات لري. دلته زه راکوزی نو فرض مثال بې لیکم بې راغله په بې کې زه څه کوم ورته وایم چې دا بې دې پاکه شي ما سره بې چې ما سره پاکه شي د بې په عوض د ما ته چې ولیکئ دلته پکې دلته دې راشي ما ته ټب په اساس باندې ګوره ای باندې شروع شوه نو دا ای ته زه ځم دلته ورته وایم چې ای نه ګوره د دلته زه انتخابوم ای دې نه وي ما سره زه بل شی ورته انتخابوم په دغو کې یو انتخابوم دلته راځم ورته ګوره بل سیستم ما انتخاب کړه هغه کې هم فرض مثال دلته راځم اول دې غټ وي دلته راځو ګوره کوم شی وي موږ سره دلته کوم څه موږ انتخاب کړه مغه را انتخابو چې هر څه ګوره دا مالټي لیول ګوره یو شو صحیح ده اتوماتیک ګوره یو ټکی یو واخیست دلته راځم اوس لیکم پکې خپل خط چې تکمیل کې بیرته راځو ګوره یو دوه
اوس دلته څه کوو دا اتومات یعنې دغه یو چې د اول یو د دې نه راخلي دوهم یو چې د بیا دوه ورپسې دا د یو د دې اتومات دغه ده ورپسې. اوس دلته فرض مثال دا که زه راځم فقط لیکم دلته دوه لیکم ورته دا حالت د باندې کلیک کوم دنه چې راغلم دلته راځم د باندې فقط دلته چې کلیک کوره دوه اتومات راغل دلته مات. اوس دلته زه لیکم ډېر خاتمه ارته چې مې ولیکه کریم خان لیکم فرض مثال دلته ما سره زاهد ده داسې نور. اوس چې کله را کوز شوم دلته نو زه به څه وکړم په دغه باندې کلیک کې اسانه طریقه دغه راواخل دا ډېر مفید وسایل دي تاسو استفاده کولی شئ. ګورئ دوه یعنې د دوهمې برخې اوله موضوع ګوره موضوع زه لیکم دلته فرض مثال موضوع. اوس چې راځم د دوهمې برخې دوهمه موضوع فرض مثال د دومې برخې درېیمه دا په دغه شکل باندې موږ څه کوو ته بولیټینګ او نمبرینګ وایي. دوستانو هیله ده چې په دې کې مو هم ستونزه حل شوي که بیا هم ستونزه پاتې وي نو موږ سره په تماس کې شئ موږ ته کمنټ پرېږدئ تر څو پورې موږ ستاسو ستونزه حل کړو. د اوس لپاره ښه وخت ښې چارې.